سینوها د 20مه برخه د کرت د غوایانو د لوبو په ډګر کې. پیل. پر بله ورځ د مینا په مرسته چې د غوایانو د لوبو په ډګر کې نفوذ درلود، زه په داسې ځای کې کېنول شوم چې هر ځای ډېر ښه ولیدلی شم. غوایان یو په بل پسې ډګر ته ننوتل. هلته تر 10 کتارونو ډېر کسان ناست ول، خو ټولو میدان ډېر ښه لیدلی شو، ځکه چې د نندارچیانو ځای داسې جوړ شوی و چې یو کتار له بله پورته و. په دې توګه یو د بل مخه ننیوله. د ځوانو هلکانو او نجونو نڅا څو ډوله وه، خو تر ټولو سخته نڅا هغه وه چې باید نڅېدونکی د غوایي د دواړو ښکرونو له منځه ټوپ کړي او د هغه پر ملا ودرېږي. لکه چې مخکې مې ویلي ول، مینا یو ځل دغه ډول نڅا کړې وه. ومې کتل چې د کرت شتمنو پر غوایانو شرطونه تړل. داسې برېښېدل چې پوهېږي یو غوایه تر بل هغه ښه دی، خو زما له نظره ټول غوایان یو شان ول. زه یې په توپیر نه پوهېدم. مینا هم د نورو په شان د غوایي په مخ کې ونڅېدله. زه وډار شوم، ځکه د غوایي د ښکار یو ګوزار د مینا د وژنې لپاره بس و. خو له دې وروسته چې د هغې چالاکي مې ولیده، پوه شوم چې غړي او عضلې په کنټرول کې دي. نو مې ډار کم شو او د نورو په شان مې ورته خوشحالي وکړه. په کرت کې نجونې او هلکان لوڅ د غوایانو په مخ کې ګډېږي، ځکه دغه نڅا دومره خطرناکه ده چې که جامې ونه باسي وبه وژل شي. جامې که څه هم نرۍ وي، خو د دې مخه نیسي چې وکړی شي خپل غړي او د بدن عضلې په خپل کنټرول کې راولي. له دې سره سره چې یو شمېر ښځو ښه اندامونه درلودل، خو زما په باور د مینا اندام تر ټولو ښکلی و. د مینا استاد باوري و چې دا به هغسې ونه نڅېږي چې باید وای، ځکه مینا ډېره موده له کرته لرې او تمرین هم نه و کړی. له نڅا وروسته مینا په داسې حال کې چې بدن یې په مخصوصو تیلو غوړ کړی و راغله او ویل: سینوها، بل سبا سپوږمۍ په اسمان کې ګرده کېږي او زه باید د خدای کور ته ولاړه شم. له همدې امله ملګرو مېلمانه کړی یم چې په یو جشن کې ګډون وکړم، خو له تا سره نشم تللی. خو په هغه شپه چې د خدای کور ته ځم، ته هم زما د نورو ملګرو په شان د خدای کور ته دروازې پورې راسره تللی شي. ما وویل: هر ډول چې ته وایې زه به هماغسې وکړم، او په دې شپه به له تا سره وم، او له ننه تر بلې ورځې پورې به خپل وخت د کرت په نندارې تیر کړم. یو په زړه پورې شی چې ما خوشحالوي دا ده چې څو تنو پیغلو چې ستا ملګري دي خو لا خدای ته نه دي وقف شوي، ما ته بلنه راکړې چې د هغوی کور ته ورشم او له هغو سره تفریح وکړم. که څه هم هغوی ستا په شان ښکلي نه دي، خو چاغې دي او د هغوی چاغوالی به د دوی غایب پټ کړي. مینا زما مټ ونیو او ویل: سینوها، زه نه غواړم چې کله زه له تا سره نه یم نو ته هغوی نجونو ته ورشې چې زما ملګري دي. لږ تر لږه دومره صبر وکړه چې زه د خدای کور ته ننوتم، بیا ازادي چې هر څه دې زړه غواړي ویې کړه. ځوانو نجونو ته لاړ شه او له هغوی سره ساعت تېر کړه. ما وویل: مینا، ټوکې مې کولې، له ښځو سره تفریح کول شوق نه لرم. مینا، ټوکې مې کولې، له ښځو سره تفریح کولو شوق نه لرم. مینا زما مټ ونیو او ویل: سینوها، زه نه غواړم چې کله زه له تا سره نه یم نو ته هغو نجونو ته ورشې چې زما ملګري دي. لږ تر لږه دومره صبر وکړه چې زه د خدای کور ته ننوتم، بیا ازادي چې هر څه دې زړه غواړي ویې کړه. ځوانو نجونو ته لاړ شه او له هغوی سره ساعت تېر کړه. ما وویل: مینا، ټوکې مې کولې، له ښځو سره د تفریح کولو شوق نه لرم. اوس بندري سیمې ته ورځم، هلته طبابت پیلوم، ځکه هلته د نورو ملتونو ډېر خلک شته چې ناروغان دي او زما معالجې ته اړتیا لري. همدغه کار مې وکړه. بندري سیمې ته ولاړم، مېلمستون ته ننوتم او طبابت مې پیل کړه، تر هغه چې شپه شوه او سپوږمۍ په اسمان کې راڅرګنده شوه. دا مهال له ټولې بندري سیمې د موسیقۍ او ساز اوازونه پورته شول، ځکه په کرت کې ډېر عمومي ځایونه شته. ان هغه کسان چې په کرت کې بېوزله دي د شتمنو په شان
هره شپه په عیش او تفریح تېروي. دوی داسې ژوند کوي چې ګنې نه مري او په داسې نړۍ کې ژوند کوي چې ویر او کړاو پکې نشته. زه په خپلې کوټې کې د دې پرته چې ډیوه بله کړم د سپوږمۍ رڼا ته ناست وم او کپتا زما د کوټې ترڅنګ په خپلې کوټې کې اوږد غځېدلی ویده و او یا یې ځان ویدېدا ته چمتو کوه. یو وخت ګورم چې یوه ځوانه ښځه زما کوټې ته راننوته. ما وکتل چې د مېلمستون له کارکوونکو څخه ده. ما ته یې وویل سینوها غواړې له ما سره ساتیري وکړې؟ ما وویل نه، ساتیري مې زړه ته نه کېږي. هغې وویل که فکر کوې زه ستا وړتیا نه لرم، د مېلمستون یو بله نوکره به راولېږم چې راشي له تا سره تفریح وکړي. ومې ویل نه نه، زه د تفریح کولو او ساتیري شوق نه لرم، غواړم یوازې اوسم. ځوانې ښځې وویل عجیبه ده، له دې سره سره چې بهرنیان د ساتیري لپاره وسیلې لري خو قصداً غواړي چې له غمونو سره مخامخ وي او یوازې اوسیږي. په داسې حال کې چې د کړ خدای ښځه د سړي لپاره پیدا کړې او نارینه یې د ښځې لپاره پنځولي دي. بیا ما ته رانږدې شوه او ویې ویل سینوها له ما سره تفریح وکړه، ځکه زه غواړم پوه شم یو مستری ډاکټر څنګه ساتیري کوي. ومې ویل ما په خپل حال پرېږده، ځکه د ساتیري او مستۍ حوصله نه لرم. نجلۍ وویل که ته د نورو بهرنیانو په شان تندوالی نه لرې، علت یې دا ده چې ځان دې دلته بندي کړی دی. ومې ویل زما له کوټې ووځه او چې درته غږ مې نه وي کړی دلته مه راځه. نجلۍ وویل حیرانه په دې یم، په هغه هېواد کې چې سړی لکه دغه مستری ډاکټر داسې وي نو خلک ژوند ته څه هیله کوي. ما سترګې په سپوږمۍ کې خښې کړې وې او خواشینې وم، ځکه پوهېدم یوه ځنې ښځه چې ما غوښتل هغه خپله خور کړم له ما جلا کېږي چې د خدای کور ته ولاړه شي او پېغلتوب هغه ته ډالۍ کړي. په همدې سوچونې کوم چې ناڅاپه مې پام شو په کوټه کې څوک شته او د هغو عطرو بوی ترې لټېږي چې نن مې د غوایانو د لوبو په ډګر کې بوی کړی و. سر مې اوچت کړه، ګورم چې مینا ده. ومې ویل مینا څنګه دلته راغلې؟ مینا وویل ورو خبرې کوه، زه غواړم څوک زموږ غږ واوري. بیا زما ترڅنګ کېناسته او ویې ویل له دې کبله دلته راغلم چې د غویانو په ډګر کې مې له خپله تخته کرکه کېږي. زه د دې خبرې په اورېدو حیران شوم، ځکه دا راته له امکانه لرې ښکارېده چې د مینا په شان یوه نجلۍ د غویانو له لوبې څخه له ټول تعصب سره سره د غویانو د لوبې په مؤسسه کې د خپله کټه کرکه وکړي. بیا مینا وویل زه هم ښه نه پوهېږم چې ولې په دې وخت کې دلته راغلی یم. ښایي له کټه کرکې دلته راکاږلی یم، ښایي راغلی یم چې له تا سره خبرې وکړم، خو که ته غواړې ویده شي زه له دې ځایه ځم، مګر که خوب نه درځي زه دلته پاتې کېږم او ستا خبرې اورم، ستا درمل بویوم او کله چې کپتا ټوکې کوي سر ویښتان به یې راکاږم. زه فکر کوم په نورو هېوادونو کې له تا سره سفر زما فکر بدل کړی دی او نور د پخوا په شان د غویانو له بویه او د غویانو د لوبې له نندارې او د نندارچیانو له نارو سرو خوند نه اخلم. ان د پخوا پر خلاف نه غواړم د خدای کور ته ننوځم. هغه خبرې چې نورې په دې اړه راته کوي د ماشومانو د بې معنا خبرو په شان راته ښکاري. اوس مې د ملګرو لوبې نشي بوختولی، داسې برېښي چې زما عقل یې راڅخه اخیستی وي او بل عقل یې لکه د هغو ملتونو عقل چې ما کتلی دي زما په سر کې ایښی وي. نو اوس درته وایم چې زما لاس ونیسه او له دې سره سره چې نن دې ویل چې هغې ښځې دې خوښېږي او زه چې هغه نه یم، خو غواړم ته مې لاس ونیسې. ما وویل مینا زه په ځوانۍ کې یو ساده سړی وم او هېڅ یو ښځه مې خپله خور نه کړه، تر دې چې یوه ورځ یو حریصه او بې رحمه راباندې راپېښه شوه او هر څه چې مې درلودل راڅخه یې واخیستل. له هغه وروسته هېڅ ښځې ته لیواله نه شوم، ځکه چې د ښځو مې کرکه پیدا شوه. ما فکر کو ټولې ځوانې ښځې د هغې په شان دي، خو تر هغه وروسته چې ته مې ولیدې ستا په هوښیارۍ پوه شوم. ومې لیدل چې ته سرو او سپینو زرو ته هېڅ پام نه کوې. نو سر مې خلاص شو چې
په دې دنیا کې داسې ښځې هم شته چې نارینه یې خپله خور کولی شي. له دې پرته د سرو سپینو لپاره د هغې سړي خور شوي وي. په دې وخت کې د بېوزلو او کمزورو په هکله زما په زړه کې مینه پیدا شوه او بېوزله ناروغان مې له پیسه پرته معالجې کول. هغه کسان چې غاښو به یې درد کو بې له دې چې اجرت ترې واخلم، د هغوی غاښ به مې ور وایسته، ځکه کله چې مې لیدل د دنیا د مال او شتمنۍ په هکله دومره بې پروا یې، له ځان سره مې وویل چې زه هم باید د دنیا او دولت فکر ونه کړم، خو اوس چې ته غواړې له ما جلا شي او د خدای کور ته ولاړ شي. له خدایانو او انسانانو دواړو کرکه کوم، ځکه چې پوهیږم ستا له تګه وروسته به زما روح په شاړه ځمکه کې د یو تور کارغه په شان شي او تل به له غمونو سره مخامخ وي. له دې امله درته وایم چې مینه په دنیا کې هېوادونه ډېر دي، خو یوازې یو لوی سیند شته او هغه د نیل سیند دی. نور سیندونه هم شته او اوبه هم لري، خو د نیل سیند په شان ژوند بهونکي نه دي. دغه سیند له هر ډول بند او خنډ پرته هر کال د مصر توره ځمکه خړوبوي، او که د ځمکو د خاوندانو حرص او تمه یې پرېږدي د مصر له کروندو به دومره فصلونه ترلاسه شي. هېڅکله به زما د هېواد خلک دا وس ونه لري چې دغه خواړه وخوري. راځه چې د نیل ساحل ته ورسو او هلته یو کور واخلو، د هیلیو غږونه واورو چې په لوښو کې سندرې وایي، او د امون د خدای بیړۍ هدف یې لمر دی چې په اسمان کې حرکت کوي وګورو. مینا راځه چې ولاړ شو او پاتې عمر له غمونو لرې ژوند وکړو. کله چې مصر ته ورسېدو په ګډه به یو منګی مات کړو چې میړه او ښځه شو، او بیا به له یو بل نه جلا کېږو. له مرګه وروسته به زما او ستا جنازې مومیایي کړي، د لویدیځ په ټاټوبي کې به ځای راکړي او تر ابده پورې به هلته ژوند وکړو. مینا خپل لاسونه زما په مخ او سترګو تیر کړه او ویې ویل سینوها، زه له تا سره مصر یا بل هېواد ته نشم تللی، ځکه هېڅ یو بیړۍ به ما له دې ځایه بهر نه کړي. او په تېره بیا له نننۍ ساه وروسته ټول پوهېږي چې زه باید د خدای کور ته ولاړه شم. که ته وغواړې چې د خدای کور ته زما د ننوتو مخه ونیسې، اوبه ووژل شي، او زه باید حتما د خدای کور ته ولاړه شم، او په نړۍ کې داسې هېڅ ځواک نشته چې د دغه کار مخه ونیسي. ما وویل مینا، څوک له سبا خبر نه وي او ښایي ته له هغه ځایه راستانه نه شې، تر اوسه پورې څوک ترې نه دي راستانه شوي، او بیا ښایي کله چې د خدای کور ته ننوځې او خپل پیغلتوب هغه ته ډالۍ کړې، د نېکمرغۍ داسې احساس وکړې چې دغه دنیا هیره کړې. خو تر هغه ځایه چې زه خبر یم، هغه شیان چې پر خدای پورې تړي یوازې افسانه ده، او لا تر اوسه پورې په بېلابېلو هېوادونو کې داسې شی نه دی لیدل شوی چې د خدایانو په اړه زما نظر او عقیده مضبوطه کړي. له همدې امله که ته د خدای له کوره راستانه نه شوې، زه به دغه کور ته ننوځم او تا به له هغه کوره راوباسم، ان که دا زما د ژوند وروستی کار وي او بیا مړ هم شم. مینا خپل لاس زما پر خوله یې کېښود او په ویره او طرحه یې شاوخوا وکتل. ویې ویل دغه فکر دې له سره وباسه، ځکه چې د خدای کور تیاره دی او هېڅوک ان د کرت اوسیدونکي د خدای کور ته نشي ننوتلی، مګر هغه کسان چې غوره شوي وي. له دوی پرته نور هر څوک چې هلته ننوځي مړه به شي. خو زه په ډاډ سره ویلی شم چې له دې کوره به بهر شم، ځکه چې پوهیږم زموږ خدای بې رحمنه دی او ما هم په زور خپل کور کې نه ساتي. که زه وغواړم چې راستنه شم نو مخه مې نه نیسي. دغه خدای ډېر ښکلی دی، تل پام کوي چې د کرت اوسیدونکي په نېکمرغۍ کې ژوند وکړي. د هغه د نیکۍ له امله په دغه هېواد کې غنم کرل کېږي، په زیتونو کې غوړي پیدا کېږي، بیړۍ له یو بندره بل ته ځي او د سمندرونو تورې لړۍ د بیړۍ د ډوبېدو سبب نه کېږي. هر څوک چې زموږ په خدای تکیه وکړي تل به خوشحاله او نیکمرغه وي. زه باور لرم چې دغه خدای ما نه بدبخته کوي، او که پوه شي چې زه د راستنېدا نیت لرم مخه مې نه نیسي. زه پوه شم چې مینا له ماشومتوبه داسې روزل شوې او لویه شوې چې د کرت خدای تر بل هر چا مضبوط
او پیاوړی بولي او بل ډول فکر هم نشي کولی. که ما ورته سل ځله ویلی وای چې د خدایانو پاک له ډېر خبرې افسانې دي، نه یې منله. د دې پر ځای چې له هغې سره د خبرو لټه وکړم، د هغې لاس مې ونیو او مینا له ما ځان نه لرې کوو او شړلې. هغې وویل سینوها، پوهېږم چې ته پر ما شک کوې چې کله د خدای کور ته ولاړ شم له هغه ځایه به بهر نه شم او تا ته به راستنه نه شم. له همدې امله نه غواړم چې ځان له تا وسپموم. کار څه غواړې له ما سره یې ترسره کولی شي. ما وویل مینا، زه داسې سړی نه یم چې د ښځې له خوښې پرته هغه خپله خور کړم، ځکه چې دغه ډول خوند یو اړخیز وي او زما لپاره خوند نه لري. دا کفایت کوي چې ته نن شپه دلته راغلې او که غواړې ما ته کوم شی راکړې نو د ویښتانو زري پټه دې راکړې چې خوشحاله شم. کله چې مینا دغه خبره واورېده پر خپل بدن یې لاس تېر کړه او ویې ویل سینوها، له دې کبله چې زه ډنګره یم نو ته زما غوښتونکی نه یې او نه غواړې راسره ساتیري وکړې. ای غواړې په ډېره لنډه موده کې ځان داسې چاق کړم چې زما چاغۍ ته حیران شي. ما وویل نه مینا، هېڅ ښځه زما له نظره تر تا ښکلې نه ده، خو زه نه غواړم چې له تا سره ویده شم، د دې لپاره چې دغه تفریح به یو طرفه خوند ولري. خو زه تا ته ویلی شم چې داسې کار وکړو چې دواړه ترې خوشحاله شو. مینا وویل دا کوم کار دی؟ ما ورته وویل زه او ته به یو منګی په لاس کې واخلو او مات به یې کړو چې د دې امله به میړه او ښځه شو. که څه هم دلته کاهن نشته چې زما او ستا نوم د معبد په کتاب کې ولیکي، خو د مصر د دودونو پر بنسټ کله چې یو ښځه له یو سړي سره د واده په نیت یو ځای منګی ماتوي نو میړه او ښځه کېږي. مینا وخندل او ویې ښه ده، اوس یو منګی راوړه چې مات یې کړو. زه له کوټې راووتم چې خپل مری چې فکر مې کوو ویده دی راپورته کړم او هغه ته ووایم چې یو منګی راوړه. خو مې لیدل چې کاپتا د کوټې دروازې تر شا ناست دی او ژاړي. کاپتا وویل زما باداره، زه له دې امله ژاړم چې نری زړی لرم او کله چې مې واورېدل دغه ډنګره نجلۍ له تا سره غږېږي او ته ځواب ورکوې، ما وچړل. زه په قهر شوم او یو لغته مې ورکړه. ومې ویل کاپتا، تا ټول خبرې واورېدې چې په دې کوټه کې ویل شوې؟ کاپتا وویل که ما نه وی اورېدلې نور اورېدلې. ومې ویل څه ډول نورو زم خبرې اورېدلې؟ کاپتا وویل نن شپه ځینې کسان دلته راغلي چې مینا یې څرله او جاسوسي یې کوله، ځکه چې مینا په دې مشهوره ده چې باید د خدای کور ته ننوځي، نو اوس تر څارنې لاندې ده چې ونه تښتي. زه پوه شوم چې که ستاسې د کوټې دروازې تر شا نه یم هغوی به دلته کښېني او هغه خبرې به واوري چې په هغوی پورې اړوند نه دي، نو ځکه زه دلته کښېنستم چې نور مزاحمت ونه کړي. کله چې دلته کښېنستم د دې پرته چې ستاسې د خبرو اورېدو نیت ولرم هغه مې واورېدې، خو څرنګه چې خبرې د ماشومتوب او رښتینې وې نو ژړا راغله او ما خو درته ویل چې زړه مې نری دی، ډېر ژر ژړا راځي. نور په کاپتا په قهر نه شوم او ومې ویل دې کبله چې اورېدلي دي چې موږ څه ویلي نو لاړ شه یو منګی راوړه. کاپتا وغوښتل وخت ضایع کړي. ویې ویل څه ډول منګی غواړې؟ ستر وي که کوچنی، رنګین وي که ساده؟ ومې ویل ته پوهېږې چې هر ډول منګی دې کار لپاره ښه وي، په دې شرط چې ژر ولاړ شي او منګی راوړې، ګنې په لکړې به دې تللو ته مجبور کړم. کاپتا وویل ما کولی شول چې سمدستي منګی راوړم، خو له دې امله مې ځنډ وکړ چې د فکر کولو لپاره فرصت پیدا کړې، ځکه له یوې ښځې سره د منګي ماتول ډېر مهم کار دی او باید له غور او فکر وروسته وشي. خو ته چې ډېر ټینګار کوې چې له دې ښځې سره به منګی ماتوې، زه به ولاړ شم او منګی به راوړم، ځکه چې ستا له امره سره غړونه نشم کولی. کاپتا ولاړ، یو منګی یې راوړ چې د کبانو بوی ترې لټېده او داسې ښکارېده چې کبان پکې اچول شوي وي. منګی زما په مخ کې کېښود او ما او مینا منګی له دواړو لاسونو ونیوه، پورته مو کړه، په ګډه مو پر ځمکه ووښه او منګی مات شو. له دې وروسته چې منګی مات شو کاپتا پر ځمکه کېناست او د مینا پښه پر خپل سر کېښوده او ویې ویل د
د دې وروسته ته زما خاوند دی، زما د بادار په شان پر ما امر کولی شي او ښایي تر سینوها ډېر امرونه راباندې وکړي. خو هیله کوم چې د غوسې پر وخت ایښېدلې اوبه راونشیندې او د ټیټې کوریو بوټان پر پښو کړي چې کله پرې ما وخي نو سر مې مات نشي او یا ونه پړسېږي. زه به هر وخت هماغه ډول چې له سینوها سره وفادار یم، له تا سره هم وفادار یم. زه نه پوهېږم له دې سره چې ډنګر یې ولې له تا سره مې دلچسپي پیدا شوې او حیران په دې یم چې ولې مې بادار ته خپله خور کړې، ځکه چې که زه د بادار پر ځای وای هېڅکله مې داسې ډنګره ښځه نه کوله. خو فکر کوم کله چې ماشومان راوړې چې هغه به شي او زه در سره ژمنه کوم هماغه ډول چې له خپل بادار څخه لږ غلا کوم له تا به هم لږ غلا وکړم. کاپتا چې کله خبرې کولې داسې اغېزمن شو چې ویې ژړل. مینه د هغه پر مخ او غاړې لاس تېر کړه او ویې ویل مه ژاړه. ما کاپتا ته وویل چې د منګي مات کودوړي بهر یوسي او لاړ شي. په دې شپه زه او مینا د نورو شپو په شان د یو بل تر څنګ ویده شو. خو ما ونه غوښتل داسې استفاده ترې وکړم چې یو ورور یې له خپلې خور څخه کوي، ځکه پوهېدم چې مینا به ترې خوند وانخلي او ما هم یو اړخیزه خونده کرکه کوله. پر بله ورځ مینا د تېرې ورځې غوندې د غویانو په مخ کې ونڅېده او له کومې ناسمې پېښې سره مخامخ نه شوه. خو یو ځوان هلک چې د نڅېدا په حال کې د غوی پر سر ورټوپ کړه چې د څاروي پر شا کیني پرې ولوېد او غوی په خپلو ښکرونو ووژه. کله چې نندارچیانو دغه پیښه ولیده پاڅېدل او نارې کړې. زه پوه شوم چې هغوی د خفګان نه بلکې د خوشحالۍ نارې وهي. غوی یې له هغه ځوانه لرې کړه. بیا خلک د مړي پر شاوخوا راټول شول او ښځو د ځوان په وینو خپل لاسونه سره کړل. ما اورېدل چې په خپلو کې سره ویل څومره ښکلې ننداره وه. نارینهو به ویل چې ډېره موده وشوه د نن په شان ننداره مو نه وه کتلې. بیا نارینه او ښځې خپلو کورونو ته ولاړل. پر دغه شپې د بندر او ښار څراغونه تر نورو شپو ډېر روښانه ول، ځکه چې ښځې او میړونه له یو بله لرې له نورو سره په ساعتېریو بوخت ول او په کرت کې دغه ډول ساعتېري او تفریح راوګڼل کېده. دغه تفریح یوازې دغې ورځې د غویانو د لوبې او د ځوان د وژل کېدا له امله نه وه، بلکې له دې کبله وه چې ټول نارینه او ښځې پوهېدل چې نن شپه یو پیغله د خدای کور ته ورځي. ما د نورو پر خلاف پر دې شپه ساعتېري او تفریح نه شوه کولی، ځکه چې پوهېدم مینا پر دغه شپه په زرینې ګاډۍ کې سپرېږي او د خدای کور ته ورځي. ملګري به یې پر روان تخت سپاره او یا پلي په هغې پسې روان وي او پر لاره به مستی او خوشحالي کوي. له دې کبله چې زه پوهېدم چې باید د مینا له شا باید په هغې پسې ولاړ شم، نو د هماغې ورځې له سهاره مې یو روان تخت کرایه کړی و. کاپتا هم له دې امله چې له مینا سره یې علاقه درلوده وویل زه هم له تا سره ځم. د ښار او د خدای د کور پر لاره رمه پرته ټول خوشحاله ول. زه ځکه خفه وم چې پوهېدم نوره به مینا ونه ګورم. کله چې د خدای کور ته ورسېدو ټول غلي شول او زه ځیر شوم چې د سپوږمۍ په رڼا کې د خدای کور وګورم چې څه ډول دی. ما د خدای په کور کې د هغه له دروازو پرته بل څه نه لیدل. د برنسو دوه سترې او درنې دروازې یو په بل پسې ولاړې وې. تر دې وړاندې چې دروازې خلاصې کړې مینا یې د خدای کور ته نږدې یو معبد ته بوتله او نور راته ویل چې دغه معبد د خدای د کور د ساتونکو استوګن ځای دی. کله چې مینا کوټې ته ننوته نو جامې اغوستې وې، خو شېبه وروسته چې له هغه معبده راووته نو ګورم چې لوڅه ده، جامې نه لري، خو د سر ویښتان یې د جالۍ په شان په یو سپین ټوکر کې تاو کړي ول. مینا له لرې ماته مسکی شوه، خو زه پوه شوم چې دغه مسکی له جبره او زما د ډاډګرنې لپاره ده. ګنې مینا دومره خوشحاله نه وه چې مسکی دې شي. بله خبره ده چې له معبده د مینا تر راوتلو وروسته مې ولیدل ستر کاهن چې د غوی سر یې اغوستی او چاړه یې تر ملا تړلې وه، د مینا په څنګ کې روان دی.
د خلکو په خاموشي کې مینا او سرکاهن د خدای د کور دروازې ته ورسېدل. د معبد ساتونکو هغه دروازه چې باید 100 کسانو خلاصه او پورې کړې وه خلاصه کړه او بیا یې دویمه دروازه هم خلاصه کړه. هلته یو ساتونکي یو روښانه مشال مینا ته ورکړه. بیا مینا او سرکاهن یو اوږد دالان ته ننوتل او ساتونکو دواړه دروازې بندې کړې. د دې منظرې کتلو او د خدای په کور کې د مینا ورک کېدلو دومره غمجن کړم چې په پښو نشوې درېدلی. پر هغو وښو مې ګونډه ووهله چې د خدای د کور په مخ کې شنه شوي وو. مخ مې پر وښو کېښود او له دې سره چې مینا را سره ژمنه کړې وه چې که د خدای له کوره راستنه شوه او له ما سره به ژوند کوي. خو زه پوهېدم چې هېڅکله به یې ونه ګورم. تر هغې شېبې چې مینا په هغه کور کې ورکه شوې وه نه وه. هیله مې وه چې وبه یې ګورم. خو کله چې مې ولیدل برونزي دروازې ورپسې تړل شوي دي نه پوه شوم چې باید د دې پیغلې د بیا لیدو هیله ونه کړم. کاپتا زما په څنګ کې پر وښو ناست او زګیروي ده ځکه چې هغه هم احساس کو چې نور به مینا ونه ویني. خو د مینا ملګري چې له هغې سره راغلي وې تر هغه وخته غلي وې چې کله د خدای د کور دروازه بنده شوه. دوی د هغه کسانو په شان چې ناڅاپه به لیوني شوي وي مشالونه ولګول منګي خلاص کړل او د شرابو پر څښلو یې پیل وکړه. کله چې ټول نشه شول نارینه او ښځې د سپوږمۍ په رڼا کې نڅېدل او په دې نه شرمېدل چې د بدن لڅ غړي بل څوک یې باید ونه ګوري. نارینه او ښځو ته ښکارېدل. کله چې کاپتا ولیدل ټول نشه دي دی هم ولاړ او یو شېبه وروسته له یو منګي شرابو سره راستون شو. زه پوهېدم چې هغه دغه شراب له روان تخته راوړي دي ځکه چې موږ له ښاره روانېدو. نو راته وویل شول چې د خدای په کور کې د خوړلو او څښلو لپاره څه شی نشته. موږ باید له ښاره خپل خوراک او څښاک یوسو. کاپتا په ښار کې څو منګي شراب او خواړه اخیستي وو او په روان تخت کې ایښي وو. کله چې منګی راوړ ما ته یې وویل سینوها اوس زه هم ستا په اندازه خفه یم ځکه چې ستا په شان احساس لرم چې نوره به دغه نجلۍ ونه ګورو. خو له دې کبله چې زه او تا د هغې د کتو لپاره کوم کار نشو کولی نو غوره دا ده چې دواړه شراب وڅښو او خپل غم غلط کړو. خو ما نشوه څښلی او د هغه ښځو او نارینهو په شان لیونتوب نشم کولی چې خوشحالي او نڅا وکړم. د کاپتا مخه مې هم ونه نیوله ځکه چې لږ شرابو هغه ته ګټه درلوده او هغه بوډا ورسره قوي کېږي. مشالونه روښانه ول او سپوږمۍ ځلېده. نارینه او ښځې بې له دې شي له چا وشرمېږي له مشالونو لرې کېدل او لږ لرې له یو بل سره د خور او ورور په شان چلند کوم. ناڅاپه کاپتا وویل سینوها له دې کبله چې ما لا ډېر شراب نه دي څښلي سترګې مې تېروتنه نه کوي او ویلی شم چې د شرابو له امله خیالي شیان نه ګورم. ما وویل کاپتا ته څه وایې؟ زما مره یې وویل غواړم دا درته ووایم هغه سړی چې توره یې تر ملا وه او د غوایي سر یې اغوستی و له سره یې 2 ښکاران راوتلي ول. له مینا سره یو ځای د خدای کور ته ننوت. خو له دې پرته چې د خدای د کور دروازه خلاصه شي له هغه ځایه راوتلی دی چې دا خبره فکر کولو ته اړتیا لري. ما شاوخوا وکتل او سرکاهن مې ولیدل چې د نورو په شان ګډېږي. له کاپتا مې وپوښتل ته ډاډه یې چې هغه د خدای د کور له دروازې بهر شو؟ کاپتا وویل کله چې تا سر په ځمکه ایښی و او زګیروي دی شړل دی ما یوه شېبه د خدای د کور له دروازې سترګې نه دي بیرته کړې. زه په دې تمه وم چې مینا به له دغه دروازو راوځي. خو ناڅاپه مې ولیدل چې دغه کس زړ ښکار د مشالونو په رڼا کې ځلېږي. د خدای د کور دروازه نه ده خلاصه شوې. نو له ځان سره مې وویل حتما د خدای کور له دروازې پرته چې موږ یې ګورو بله لاره هم لري چې دغه سړی ترې راوتی دی. زه ولاړ شوم او د سرکاهن په لوري ولاړم. دغه لاس مې ونیو او ورته مې وویل مینا چیرې ده؟ سرکاهن پر دې خبره داسې غوسه شو چې له خپل سر او مخه د غوا سر لرې کړه او ویې ویل په دې وخت کې چې موږ په تفریح او ساتري بوخت یو که ته د کرت یو اوسېدونکی وی او له ما دې دغه پوښتنه کړې وی او مزاحمت یې کړی وی نو ما به امر کړی و چې له لویو ډبرو دې د اختاپوت خولې ته واچوي. خو له دې کبله چې
ته یو بهرنی او د دې ځای له رواجونو خبر نه یې، ستا له سزا تېرېږم. ما ورته وویل مینا چېرته ده؟ ځواب راکړه. هغه دې چېرته بوتله؟ ستر کاهن وویل ما مینا د خدای کور ته دننه کړه او هغه مې دغه کور په تیارې کې پرېښوده او بیرته راستون شو. اوس دلته ګډه او خوشحالي کوم. خو ستا په مینا څه؟ او ولې د هغې پوښتنه کوې؟ ځکه چې ما دلته د مینا د راوستلو له امله ستا زیار ژبران کړی و او تا ته مې میلمستون ته ډالۍ درلېږلې وې. ومې ویل ای ستر کاهنه، ته ولې د خدای له کوره راووتې؟ خو مینا له هغه ځایه راونوته. مینا هم له هغې لارې چې ته ترې راوتلې بهر ته راتلی شوه. ستر کاهن وویل ای مصریه، ته ډېرې خبرې کوې او په هغه کارونو کې ګوتې وهي چې په تا پورې اړه نه لري. د وروستي ځل لپاره درته وایم چې له دې پوښتنو ګروېږنو تېر شه، ګنې اختاپوت ته به دې واچوم. زه سخت غوسه شوم او ومې ویل دغه کار په ما پورې اړه لري او زه باید پوه شم چې مینا چېرته ده، څنګه له تا لرې شوه او هغه دې چېرته خوشي کړه چې ته ترې راستون شوې. خو په دې وخت کې کاپتا زما لاس ونیو او له ستر کاهنه یې لرې کړم. ویې ویل ای زما غمجنه باداره، ته لیونی شوی چې د دغه ښکرور سړي سره د ټولو سړیو او ښځو په وړاندې جنګ کوې او د ټول پام ځان ته راړوې. بیا زما په غوږ کې وویل ته هم د دوی په شان وناڅېږه او خوشحالي وکړه، د دې لپاره چې ستر کاهن غلط شي، د نورو په شان خلقو دې ټولي ته ننوځي او داسې کار وکړه چې نور ګمان وکړي ته په رښتیا خوشحاله یې. ما ورته وویل زه دغه کار نه کوم او په دروغو ځان خوشحاله نه ښیم. زه نه غواړم د چا نظر هم راجلب کړم، بلکې که دغه سړی راته ونه وایي چې مینا چېرته ده او څه ډول هغې ته رسېدی شم، زه به د هغې اوسپنیزې چړې په یو ګوزار مړ کړم چې په هاتي کې مې ترلاسه کړې ده. دغه چاړه دومره تېزه ده چې کله د چا خېټې ته ننوځي تر قبضې پورې ننوځي. کاپتا راته وویل غلی شه غلی شه، راځه چې ولاړ شو او لږ شراب وڅښه، ځکه چې ستا سترګې په دې شپه کې لکه د کوم غوندې ځلېږي او باید شراب وڅښې چې غوسه دې سړه شي. که ته موافقه وکړې چې لږ وڅښې، زه به درته وایم چې له کومې لارې مینا ته رسېدی شي، ځکه چې دغه ښکرور سړي د وتلو لاره مې پیدا کړې ده. کاپتا زه د نڅېدونکو ښځو او سړیو له ټولي لرې کړم او پر ځمکه یې پر وښو کېنولم. لږ شراب یې راباندې وڅښل او ما احساس وکړ چې نور ویښ نشم پاتې کېدی، باید ویده شم، ځکه چې دغه خوب عادي نه و او پوه شم چې زما مرۍ زما په شرابو کې تریاک اچولی و او د بابل د پیښې غچ یې راڅخه اخیستی دی. خو که په دې شپه کاپتا زما په شرابو کې اپیم نه وی اچولی او پر ما یې نه وی خوړلی، ما به ستر کاهن وژلی و، د کرت اوسېدونکو به اختاپوت ته اچولی وم او یا به یې په بل ډول وژلی وم. خو په دې شپه کاپتا زما ژوند وژغوره. کله چې راویښ شوم ګورم چې ورځ شوې ده، لمر راختلی دی او زه پر وښو پروت یم. سر مې راوچت کړه، شاوخوا مې وکتل، ومې لیدل چې نارینه او ښځې لوڅ لغړ پر وښو ویده شوي، ځکه چې تېره شپه تر سهاره د شرابو په څښلو او ګډېدا اخته ول او ستومانۍ له پښو غورځولي ول. له دې وروسته چې لمر راوخوت تودوخې نارینه او ښځې له خوب پاڅول، ښځو خپلې زلفې منظمې کړې او ټولې د سمندر په لوري ولاړې چې ځانونه ووینځي. خو له دې کبله چې دوی په خپلو کورونو کې په ګرمو اوبو ځان وینځلو عادت درلود، نو چې د سمندر اوبو ته به یې پښې نږدې کړې بیرته بیرته به ستنېدې او په سړو اوبو یې ځانونه نشوې وینځلی. له دې وروسته چې ښځو د یو بل په مرسته ځانونه سینګار کړل او منظمې شوې، پوښتنه یې وکړه چې څوک د مینا په تمه پاتې کېږي او څوک ښار ته ستنېږي. ځینې ښځو وویل ښار ته ستنېږو او روانې شوې، خو یوې ډلې چې د مینا همزولې او ځوانې وې وویل موږ به په تمه پاتې شو چې هغه راستنه شي. هره پیغله چې به په تمه پاتې شوه ویل به کوم سړی چمتو دی چې ایسار شي، او یو سړی په خپله خوښه ورسره پاتې شو چې هغه ښځه تنها نه وي. زه په سر کې پوه نه شوم چې ولې هره ښځه د پاتې کېدا لپاره یو نارینه ته بلنه ورکوي،
خو وروسته متوجه شوم چې کله ښځې په نارینهو کې یو د پاتې کېدا لپاره ونه بولي، ټول نارینه به ښار ته ستانه شي او ښځې به یوازې پاتې شي. په هغو هېوادونو کې چې تر هغه وخته ما لیدلي وه، یوازې کرت داسې و چې ښځو به د دې لپاره چې نارینه د ځان په لوري جذب کړي له دغې لارې کار اخیسته. د غویانو د لوبو په ډګر کې هم متوجه شوم چې نارینه او ښځې له دې سره سره چې لوڅ د غویانو په مخ کې ګډېږي، خو خلقو به ورته دومره توجه ونه کوله او د هغوی هیجان به ډېر د لوبې له امله و. له دې سره سره چې ښکلې پیغلې او ځوانان به د کتلو وړ ول، خو د نورو هېوادونو په شان نه ول. علت یې همدا و چې په کرت کې نارینه او ښځې له یو بل سره په سملاستو کې آزاد دي. ستر کاهن په هغه کسانو کې شامل و چې باید ښار ته تللی وی. ما ترې پوښتنه وکړه چې آیا زه دا اجازه لرم چې دلته پاتې شم تر هغه چې مینه د خدای له کوره راستنه شي. ستر کاهن وویل هیڅوک دلته سره پاتې کېدا مخه نه نیسي، خو ته بې ځایه ایسارې کې، ځکه تر اوسه داسې نه دي شوي چې څوک د خدای کور ته ولاړ شي او له هغه ځایه بیرته راستانه شوي وي. ما ځان کمعقله وښود او ومې ویل ای ستر کاهنه، زه د مینا له ستنېدا سره دلچسپي نه لرم او نه غواړم چې هغه وګورم، بلکې دا یو پلمه ده، ځکه زه د دې لپاره دلته پاتې کېږم چې د دغو بېساري ښایسته ښځو سره مستي وکړم، ځکه چې دا د کرت ځمکه او اسمان دی چې دغه ډول ښځې رامنځته کولی شي. بله خبره دا چې که مې بېګا تا ته سپکاوی کړی وي مخه نه غواړم، ځکه چې بېګا نه شوم او نه پوهېدم چې څه ووایم او څه کوم یا له چا سره خبرې کوم. خو اوس چې په وش کې یم پوهېږم چې بېګانه کار مې ډېر ناسم او ناخوښ و. دغه خبرو پر لوی کاهن اغېز وکړه او خپل لاس یې زما پر سر کېښود، موسکی شو او ویې ویل ډېر ښه، اوس چې ته غواړې له ښځو سره ساعت تېر کړې همدلته پاتې شه او زه به دې مخه نه نیسم، خو پام کوه چې زموږ ښځې برداره نه شي، ځکه چې ته یو بهرنی یې او ښه نه ده چې زموږ ښځې بلاربې کړې. اوس نو دومره انتظار وباسه چې مینا راستنه شي. ومې ویل ای ستر کاهنه، زه د ښځو په اړه بې تجربې نه یم، د دې لپاره چې په بابل او سوریې کې مې لیدلي چې باکرې نجونې د دې لپاره چې جهیز برابر کړي څه ډول معبد ته ځي. ما د سادهګانو غوندې خبرې کولې چې لوی کاهن فکر وکړي زه ډېر کمعقله او احمق یم. زما هدف همدا و او غوښتل مې چې هغه ما ساده سړی وبولي چې ما له هغه ځایه لرې نه کړي. له دې سره سره چې ستر کاهن ښار ته راستون شو، خو ما داسې احساس وکړ چې د معبد ساتونکو ته یې ویلي چې ما تر نظر لاندې وساتي. زه داسې فکر کوم چې ښځو ته یې هم اشاره وکړه چې له ما سره تفریح او ساتیري وکړي، ځکه چې کله کاهن ولاړ ځینې ښځې پر ما راچارپېرې شولې او ما ته یې وویل چې له دې ځایه لرې شو، د بوټو منځ او ځنګل ته لاړ شو، او هلته وخورو او وڅښو. ما د هغوی بلنه ومنله او د ځنګل منځ ته ولاړو. هلته پوه شوم چې د کرت ښځې څومره سپین سترګې او بې شرمه دي، ځکه له ما یې هېڅ حیا نه کېده. داسې کارونه یې کول چې په طبس کې د عمومي ځایونو ښځو هم دغه کارونه په ډاګه نه کول. په داسې حال کې چې زه پوهېدم دغه ښځې چې زه یې دغه ځنګل ته راوستی یم د کرت خانداني او وتلې ښځې دي. کله چې ښځو ډېر په تکلیف کړم او ما نیت نه درلود چې له هغوی سره تفریح وکړم او ځان مې په خوب ونیوه. ښځو په کرکې سره زه خوشي کړم او ویې ویل دغه بهرنی وحشي ځناور دی او ګنې زموږ په اړه یې دومره بې پروایي نه کوله. کاپتا راغی او زه یې له ځنګله راوایستم او ویل چې د شرابو زغم نه لرې، ولې ډېر څښې چې له پښو دې وغورځوي. کله چې ښځو زما مرۍ او د هغه غټه خېټه ولیده، ټوکې او خنداګانې پیل کړې او هغه ته نږدې شوې. له دې سره سره چې زما مرۍ ډېر بدرنګه او په یوه سترګه ړوند و، خو له دې کبله چې بهرنی و، د ښځو د کنجکاوۍ حس یې تحریک کړه، ځکه په ټولو هېوادونو کې کله چې یو بهرنی ګوري نو خلک لټه کوي چې هغه وپېژني. ښځو زما مرۍ ځنګل ته بوته. زه چې پوهېدم ممکنه ده
دلته د ډېرې مودې لپاره ایثار شم. نو د خپل روان تخت مزدوران مې ښار ته ولېږل چې ډوډۍ او شراب راوړي. په تېره بیا شراب دې ډېر راوړي چې هم یې پخپله وڅښي او هم موږ ترې استفاده وکړو. په دغه ورځ هلته د موجودو کسانو وخت په خوراک، څښاک او ساتیرۍ تېر شو او زه متوجه شوم چې له ښځو سره له څملاستو هم ستړي شوي دي، ځکه کله چې تفریح د قوانینو په چوکاټ کې نه وي له کار او ژونده زیات سړی ستومانه او ستړی کوي. بله شپه نارینه او ښځو په نڅا او سندرو ویلو تېره کړه او ما تر سهاره د هغوی د خنداګانو او نارو غږونه اورېدل. کله چې ورځ شوه ټول له ډېرې ستومانۍ څخه ویده شول او کله چې راویښ شول ځینې ښار ته ستانه شول. یوازې هغه کسان پاتې شول چې لا په تفریح نه وماړ شوي، خو دغه کسان هم په درېیمه ورځ ښار ته ستانه شول او ځینې پکې له ډېرو شرابو او چټیاتو او بېخوبۍ له امله په لارې نشو تللی. ما خپل روان تخت هغوی ته پرېښود چې ښار ته یې بوځي او د خپل روان تخت لیږدونکي مې هم رخصت کړل. ورته ومې ویل روان تخت ته اړتیا نه لرم. له دویمې ورځې وروسته چې زما د روان تخت لیږدونکو شراب او خواړه ډېر راولول، ما په شوه روز کې 2 ځله د معبد ساتونکو ته ډوډۍ ورکول چې ملګري یې کړم. پر درېیمه ورځ چې ټول ولاړل ساتونکي هلته زما پر ایسارېدو حیران شول. دوی له دې کبله حیران ول چې ټول پوهېږي یو نجلۍ تر اوسه پورې د خدای له کوره نه ده راستنه شوې. هغوی پوهېدل چې د کټ ټول اوسېدونکي له دې خبرې خبر دي، نو د هغې نجلۍ په تمه نه پاتې کېږي چې د خدای کور ته ننوتې وي. دوی ټول بیرته ښار ته ستنېږي، خو له دې کبله چې زه یو بهرنی وم تصور یې کوه چې د هغوی له دودونو او رواجونو بې خبره یم. له همدې امله د نورو تر تګ وروسته زه هلته پاتې شوم.